د ژوند نه خوشحاله یې؟ ما یو شعر وی چې ژوند د تلوار کوه چې مرمه درنه، مرګه که نه راځي چې زما درنه. هغه مینه چې هغه تا خدای له ونه رسوي، نو دغه مینه نه ده چې تا ته د مینې چلو نه ښایي. د نظم دپاره چې ما کوم کار وکړو، نو زما په خاوره کې مسلسل په نظم باندې کار چا نه و کړی، او تا زده نه کو تربیت د مور او پلاره. تا زده نه کو تربیت د مور او پلاره، مونږ زده کو د ژوندون د هر کرداره. سلامونه کتونکو، امید لرم چې ټول به ښه. نورالله شاهین ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا ټایم موجود یم دیرلور کې. نن د داسې یو شخصیت سره موجود یم، نورالبصر بصر صاحب، چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. زیاتره په ادب مین ملګري به یې پیژني. د هغې سره یو ناستې را جوړ کړی دی، ګپ شپ به سره لګو، د هغه د ژوند په حوالې سره او د شاعرۍ په حوالې سره به دې تپوسونه کوو. دغه مرکه تر اخره وګورئ. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام نورالله شاهین صاحب، مننه کوم ستا او ستا د ملګرو، ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. دا راته ووایئ سر چې ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند چې څنګه د نورو خلکو تېرېږي دغسې زما هم دی، عام دی، ساده دی. شعر و شاعري ده، پښتو ده، پښتانه دي. ژوند کې څه مصروفیات لرئ؟ نه یم اوزګار شوی د شعر و ادب نه بیخي. د پښتو ادب مو ډېر خدمت کړی دی. ستاسو څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ دي؟ زما خو یو کتاب چاپ دی لغړي کوکې، خو بازار کې بس اوس شارټ دی، ختم دی. څومره شمېره تاسو په اولني ځل باندې دغه کتاب چاپ کړی وه؟ یاره په 1000 کتابه چاپ و، خو هغه ملګرو ته هم نه رسېده صحیح، او مارکیټ کې هم نشته دی. مارکیټ له مې ورنه کړه، چا له مې ورنه کړه. دغه کتاب نور چاپ کولو کوم چې تاسو مونږ ته هم ډالۍ کړی دی، د نور چاپ کولو دپاره ستاسو څه اراده ده؟ یاره دغه ارادې خو بېله خبره ده. اصل کې ما سره ناچاپه نور کتابونه هم زما شته، او دا کتاب به هم چاپ کول غواړي، ولې چې د خلکو غوښتنه ده، ډېره زیاته غوښتنه. یو پوښتنه به د کتونکو ذهن ته راځي، ستاسو تعلق چې کوم دی بیسیکلي هغه د کوم ځای سره دی؟ زه د پېښور بډهبېرې ماشوګګر اوسېدونکی یم، چرته چې عبدالحمید بابا دی، عبدالرحمن بابا دی. تاسو د داسې یو علاقې سره او د داسې سیمې سره تعلق لرئ چې هغې د پښتو ادب دپاره یو ښه خدمتګاران، یعنې رحمان بابا او حمید بابا، داسې شاعران هغې زیږولي دي. نو ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی؟ دا کوم نومونه چې تاسو یاد څنګه چې مو وویل، دا خو ځان له خپلې مدرسې دي، او د دې مدرسو چې څومره پښتانه را روان دي، نو په دې مدرسو کې لګیا دي او د دې مدرسو نه استفادې کوي. زه هم د دغه خاورې یم، زما هم کوشش دی چې څنګه چې ما نظم ولیکلو، او د نظم دپاره چې ما کوم کار وکړو، نو زما په خاوره کې مسلسل په نظم باندې کار چا نه و کړی. تاسو په نظم باندې ډېر ښکلی کار کړی دی. د پښتو په کوم قسم نظمونو باندې تاسو ډېر کار کړی دی؟ ما خو تقریبا په ډېرو قسمونو کړی دی. که په هیتونو باندې وي چې په مختلف شکلونو باندې، مختلفو طریقو باندې د نظمونو خپل خپل اندازونه دي، خپل خپل طریقه را هغې باندې مې هم کړی دی. په هغې کې چې کوم موضوعات ما راوړي دي، نو هغه د معاشرې مختلف موضوعات ما راوړي دي. په هغې کې زیاتتر ما په مورا نظم ډېر زیات کار کړی دی، او په مورا کې مکفا چې کوم دی، بل په غربت باندې مې ډېر کار کړی دی، او په د معاشرې په مختلفو ستونزو باندې. نورې خبرې به هم کوو، که کتونکو سره تاسو خپل د خوښې کلام، غزل یا نظم شریک کړئ، نو ډېره به ښه وي سره. زه به یو نوی غزل ووایم، او غزل داسې دی چې یریدلی یم د کور د څوکیداره،
یریدلی یم د کور د څوکیداره هسې نه چې راته ونه نیسي لاره واه سړی جوړ شي د فاقو ځینې دینداره سړی جوړ شي د فاقو ځینې دینداره زه دې خپلې بېوسۍ کمه خودداره ای هی ای هی زه به هله قربانېږم خپله یاره چې اوزګار شمه د ژوند د هره کاره زه به هله قربانېږم خپله یاره چې اوزګار شمه د ژوند د هره کاره ډېر ښه او یوه کړیکه به راتله د دغه ښاره بلا مات کم درنه ای د وخت باداره ای هی او لر د بر او بر د لر په انتظاره تېرېدی نشي د سیمه د ښارداره ډېر ښه او تا زده نه کو تربیت د مور او پلاره تا زده نه کو تربیت د مور او مور او پلاره مونږ زده کو د ژوندون د هر کرداره آها ډېر ښه سره او منصور زاده چغه ووهه په جاره منصور زاده چغه ووهه په جاره چې به سر تېر نه ونه باسي د شماره ستاسو سر ستاسو په شعرونو کې او ستاسو په کلامونو کې ستاسو په غزلو کې بلها درد پروت دی یو پوښتنه به زه ستاسو نه کومه چې هغه هم کتونکو ته ښکاره شي تاسو سر مینه کړې ده یا نه مینه بغیر مینې خو ژوند نه دی او مینه خو داسې ده چې مینه پاکه خوند کوي او د پاکې مینې درد هم ډېر او د دې حاصل هم ډېر سختي بل په دې کې مینه چې چا هم کړې ده او پاکه کړې ده صفایي کړې ده نو هغه ته په هغې کې ډېر زیات لکه الله پاک هغه سړی ځان ته رانږدې کوي چې کوم خلک پاکه مینه کوي مینه درته حاصل شوې ده خپله حاصل چې څه ته عشق وایي او څه ته مینه وایي نو هغه هله کامیاب شي چې حاصل نشي که ته مینه کې او په مینه کې حاصل ته ونه رسي نو ته په مینه کې پاتې شوي او که مینه دې حاصله کړه نو هېڅ هم پاتې نه ستاسو واده شته سر او ما واده کړی دی بچي مې هم دي یو شپږ هغه لوی دي تقریبا چې لوڼه مې مشرانې دي او زامن مې کشران دي د ژوند نه خوشحاله یې ما یو شعر ویل چې ژوند د تلوار کوه چې مرمه درنه مرګه که نه راځې چې زما درنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه اوس مینه کوئ یا نه داسې ده شاهین صاحب چې مینه خو ما د مینې معنی بدله کړه زه یو نظم ویم او په دې کې به د دې ټولو خبرو جوابي چې ما ورته وویل چې واپس شه هغه وخت تېر دی زه اوس سپینږیری یم زه اوس د بچو پلار یم اوس چې ته ووینم څه چل دی اوس ژړا نه راځي هیبت مې نه اخلي اوس خوا دې خوا نه ګورمه ته هم بچي لري په سر کې به دې ډېر سپین وي هغوی به ستا په پټه پټه ژړا شک کې پرېوځي ما پسې مه راځه وخت تېر دی اوس څه نشي کېدی ما اوس مزل کې ډېره دنیا رستو پرېخوا زما په سترګو کې ژړا له اوښکې نه دي پاتې زما وجود کې هم د درد کیسه بدله ده اوس دنیا مې کورې کا د عشق نه مې نفرت شوی دی دنیا مې کورې که د عشق نه مې نفرت شوی دی اوس خو د مینې د الفاظو معنی نه ورکوم په بې خدای کې د خدای په درک ورک ګرځم اوس د تیارو سینه کې سترګه د سحر لټوم اوس د سپوږمۍ سره تشبیه د جانان نه ورکوم ما په یو نوي لیونتوب کې ستا وجود بیلودو د فلسفو په کتابونو مې وینا اخته دي نه په وادو باندې یقین نه انتظار کومه اوس چې ستا نوم اورم د هغه ځای نظر پاسمه اوس ستا خبر اکثر د یو سړي نه اورم خو ما له خندا ورپورې راشي چې دا دی لا سوی دی لا سوی چې مې پتا هم څه لیکلي دي نو بد مې کړي زه په خپل تیر عمر ستومانه شوم چې دا څه وشوه
ما په ځان ظلم کړی، ما غټه خطا کړې ده، ګناه خو پرېږده، په ګناه کې مې ګناه کړې ده. خو یو احساس راته ضرور کېږي چې ولې کېږي، چې ولې کېږي. ما د دې هر څه نه د ژوند یوه معنا وویسته. زه ستا فریب اوس په دروغو په رښتیا پوهه کم. ما ته یې اصل نکل بیل که هم تیاره و رڼا. نو د حقیقت معراج خو ستا په فریبونو کې و. څومره نادان ومه، رڼا خو په تیرو کې اوسي. ټول کائنات خو د وجود په باریکو کې پروت دی، چې په خپل ذات کې سړی ورک شي نو خپل ځان ته رسي. زه هم پیدا شومه چې خپل احساس ته ننوتم. هغه حکمت چې مې په یو کتاب کې ونه موندو، هغه په سوال کې نه، هغه خو ستا جواب کې پروت و. بسره زه اوس د بل چا شومه، ما مه یادوه. بسره زه اوس د بل چا شومه، ما مه یادوه. خپل پروګرام به د بسر صاحب په دغه نظم سره راغونډ کو. بلها درد لري په خپل غزل او په خپل شعر کې، په خپل نظم کې بلها درد لري چې څوک نن سبا وخت کې او نن سبا دور کې څوک مینه کوي سر اخره کې صرف کتونکو ته دغه پیغام ورکوي. او د دې په باره کې ستاسو څه خیالات دي؟ هغه مینه چې هغه تا خدای له ونه رسوي، نو دغه مینه نه ده چې تا ته د مینې چل ونه ښیي. ته په مینه کې ستا تربیت ونه شي. هغه شاعري چې ته پې خدای ته نږدې نه شي، هغه شاعري ستا تربیت ونه کړو. مقصد د خبرې دا دی چې زندگی د یو تربیت، او دا تربیت چې ستا ونه شو، ستا په کردار کې، ستا په هنر کې، او ستا د ژوند په نورو اړخونو کې تا له ژوند تربیت ونه کړو، دا ژوند نه دی. ډېر زیاته مننه کتونکو. دغه وه زمونږ نننۍ مرکه د نورالبصر بصر صاحب سره، چې زمونږ د ټولو پښتنو یعنې د لر او بر افغان یو ځلنده ستوری دی. نو انشاءالله بل پروګرام کې به میلاویږو. تر هغې دمه ما نورالله شاهین سره د کیمرمین رحمان خان مونږ ته راکوي اجازت د لوی الله په امان.